وی زه روان شوم بس تلمه په دې کې رباح ماته آواز وکړه اشاره وکړه عمره ما چې څه چل دی وی پیغمبر وی چې راشي قد اذن لك النبي صلی الله علیه وسلم وی چې زه ورننوتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پوزکي په یو چټایي باندې پروت و چې په هغې باندې له پاسه تلایم نه وه او دې چټایي او دې پړو هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اوږه مبارکه کې نښې ویستې وې په هغې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت و او یو بالغ ته یې ډډه لګولې وه چې هغه د سرمن نه جوړ شوی و وی ما پې سلام واچو وی سلام چې مې پې واچو زه ولاړو وی ما ورته چې یا رسول الله اطلقت نساءک تا طلاق ورکړی یا رسول الله په رښتیا وی سترګې راوچتې کړې ما ته وی چې لا طلاق به ما نه دي ورکړي وی ما چې الله اکبر بیا ورته وی ما وویل زه ولاړ وی ما چې یا رسول الله موږ چې کله مکه کې وو نو په ښځو باندې زورور وو مدینې ته چې رالو دا ښځې په موږ باندې زورورې شوې فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو دا خبرې هم دې دپاره کولې چې د پیغمبر دا خفګان ختم شي هغه وخاندي وی پیغمبر وخاندل بیا یې ورته دا ووایي چې ای د الله پیغمبر زه په حفصې پسې تللی وم ګورې او دا مې ورته ووایي چې که ته دا وایې چې عایشه نه ګورې عایشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېره نږدې ده او ډېره خوښه ده فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم تبسمة اخرى پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا مسکی شو وی چې درې پیرې مسکی شو نو زه ورسره کېناستمه وی بیا مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټه کې داسې نظر وچورلم فوالله ما رأيت في بيته شيئا په کور کې مې هېڅ هم ونه لیدو صرف درې سرمنې پرتې او نور په کور کې دننه څه نه و نو عمر رضی الله عنه په جړا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا عمر ما یبکیک عمر ولې ژاړې وی ادعو الله فلیوسع علی امتک ای د الله رسوله د الله نه دعاګانې وغواړئ چې پراختیا راولي د فارس او د روم بادشاهیان په لویو لویو تختونو باندې ناست او ستاسو دا حال دی د الله پیغمبره چې کور کې څه نشته دغه یو څو سرمنې پرتې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی افی شک انت یا ابن الخطاب ای د خطاب زویه ګوره په شک کې که ان اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیاة الدنیا دا ګوره هغه قوم دی چې الله وله دنیا ورکړې ده نو د هغوی دپاره دنیا ده او زموږ دپاره آخرت دی الله به موږ له په آخرت کې هر څه راکوي وی ما ورته چې استغفر لی یا رسول الله ای د الله پیغمبره زما دپاره بخانه وغواړه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخانه وغوښته بیا عمر رضی الله عنه وی او وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی و چې زه به د یوې میاشتې دپاره نه ځمه ډېر زیات خفه او بیا چې ورننوتو نو 9 ورځې بعد ورننوتو یو کم 10 ورځې بعد عایشې ورته وی یا رسول الله انك كنت قد اقسمت الا تدخل علينا شهرا وانما اصبحت من 29 ليله اعدها عدا یا رسول الله ته قسم د میاشتې کړو او یو ورځ کم میاشتې تېره کړه ما د ورځې ټولې حسابولې هغه هم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مینه وه او خاوند خفه شوی و بهر ناست او هغوی په کور کې دننه ورځې شمارلې چې کله به میاشت پوره کېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دننه راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هم زړه شوی ځکه چې د ښځې او د خاوند د یو بل نه ګزاره نه کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الشهر 29 لیله عایشې کله میاشت د یو کم 10 ورځې ومې په دغه منځ کې الله سبحانه وتعالی آیت التخییر رانازل کو او په هغه ایتونو کې الله پیغمبر ته ووایي یا ایها النبی ای پیغمبره ووایه د خپلو بیبیانو ته ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها که تاسو دنیا غواړئ نو راشئ زه به دله دنیا درکمه طلاق به م کمه ازادي به م کمه او چې څه غواړئ هغه به دله درکم وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخره او که تاسو الله غواړئ او د الله پیغمبر غواړئ او آخرت غواړئ نو بیا به ما سره صبر کوئ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله بیا ستاسو کې چې کومې ښځې
احسان کوونکي دي او ښه عمل کوونکي دي الله به هغوی له لوی اجر ورکوي. عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شروع زمانه وکړه، ټولې بیبیانې په کور کې کېنولې او شروع زمانه وکړه او ما ته وی عایشې انی ذاکر لك امرا، زه یو خبره تاته کومه، فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستأمري ابويك، خو تعدي به نه کوې په جواب کې، خپل مور پلار نه به تپوس وکړي. هغې ویل چې یا رسول الله څه باره کې تپوس وکړم؟ وی ته دنیا غواړې او که ما غواړې؟ هغه په چړه شو یا رسول الله په دې کې د مور پلار سره مشورې ته څه ضرورت دی؟ زه الله غوره کومه، د الله پیغمبر غوره کومه، آخرت غوره کومه، زه ستا سره ژوند غوره کومه. فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو بیبیانو له اختیار ورکو، هر یو ته به دا آیت وي او هر یو به هغه جواب ورکو کوم چې عایشې رضی الله عنها ورکړی. د دې نه دا واضحه کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټولو بیبیانو کې په عایشه رضی الله عنها باندې ډېر مین و، ځکه هغې ته دا وویې چې زه ګوره تا نه تپوس کومه، خو د هغه وخته پورې به جواب نه راکړې چې څو پورې تا د خپل مور پلار نه تپوس نه یې کړی. ټولې بیبیانې او د هغه بیبیانې وي چې الله سبحانه وتعالی غوره کړې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره. دا کېدی نه شي چې دې بیبیانو دې دنیا غوره کړې وي، دا کېدی نه شي چې دې بیبیانو دې مال غوره کړی وي، دا کېدی نه شي چې دې بیبیانو دې د پیغمبر نه جدایي غوره کړی وي. هغه ټولو الله غوره کو، هغه ټولو پیغمبر غوره کو، هغه ټولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ژوند که په غریبۍ کې که په مالدارۍ کې هغه یې غوره کو. دا یو واقعه راپېښه شوې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفګان راغلی و د خپلو بیبیانو نه او قسم یې خوړلی و چې زه به یوې میاشتې دپاره کور ته نه ځم. دا د 9 کال یو واقعه وه.